د یوې کوچنۍ اطاق څخه چې د قندهار ولایت په هوایي ډګر کښې موقعیت لري د افغانستان د کلتور او فرهنګ اواز خپرېږي. السلام علیکم قدرمنو اورېدونکو. بیا د کوم وخت څخه چې رادیو فعاله شوې ده د خلکو فرمایشات زیات شوي دي. د دغه رادیو رینج 140 کیلومتره ته رسیږي او د اف ام 95.5 څپو څخه خپرېږي. د اورېدونکو له مخه کوم چې د افغانستان د کومندو ځواکونو لخوا ټولیږي جوړوي. د اورېدونکو ټلیفونونه او فرمایشات زیات شوي دي. څرنګه چې د کندهار ولایت یو دوکاندار وایي ما څو ځله هڅه کړې چې خپل فرمایش د ټلیفون د لارې ډالۍ کړم خو د ټلیفون د لیک د مصروفېدو له کبله مې هم د ټلیفون روغ شوی نه دی. خیلی متاسفانه تا حالا موفق نشدیم که تماس بگیریم همراه رادیو هیله، ولی خوشبختانه که همراه شما سر خوردیم که حالا همین پیشنهاد برای شما کرد. د نیکه مرغه چې لطف الله خوشبخته شوی دی د افغانستان کومندو د رادیوګانو د ویشلو په وخت کښې د سړک په غاړې کښې د خلکو څخه فرمایش اخلي او د هیلې د رادیو تبلیغ هم خپروي. شکیلا چې د کومندو ځواکونو یو سرتیری دی د خپل ګرځنده مایکروفون په خاطر د سیار رپورټر لقب یې ترلاسه کړی دی. خلکو خبرې د کندهار خلکو ته روان د خلکو مشکلات حکومت ته ورواړم او د حکومت چې کوم کړنه ده کوونه ده دا خلکو ته ورښکاره کړمه. زما دغه کار دی. خالق داد چې د کومندو ځواکونو یو سرتیری دی وایي ولس سره د رسنیو د لارې رابطه په افغانستان کښې د نور هیوادونو په پرتله زیات اهمیت لري. نظر خوب دارم در کل نظیر بسیار خوبی اساس به نظر برای مردم آگاه میشن از این رادیو و سلام. په عین حال کې د هیلې ډي جی زازی د بل فرمایش ورکوونکی فرمایش اخیستلو ته چمتو دی. فرمایش ورکوونکی وویل چې زه غواړم د افغانستان خلکو ته د کرکټ د لوبې بریا مبارکي ورکړم. زه غواړم افغانانو ته ووایم چې خوشحاله او آرامه اوسئ د ډیرو کامیابیو په هیله. From Kandahar Province, Afghanistan, I'm Army Sergeant Benjamin Watson.